سلامونه ستړي مشي ناصر حلیمي هم تاسو کرکټ سره په هغه ملکونو کې چې کرکټ وده کړي پرمختګ کړي نړیوال جامونه یې ګټلي کورنۍ کرکټ پرمختللې او پیاوړی دی د پاکستان پخوانی لوبغاړي شاهد افریدي یو څه موده وړاندې په خبرونه کې ویلي که چېرته ماته وخت راکول شي او د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن شوم زه به په کورني کرکټ په پیاوړتیا او پرمختګ باندې کار وکړم له ښه بخته افغانستان هم د کورني کرکټ پر ودې او پرمختګ باندې کار روان کړي او لای کوي نن د افغانستان د کورني کرکټ له یو پیاوړي لوبغاړي د سوینګ ماستر له ښاغلي ابراهیم عبدالرحیمزي سره خبرې کوو عبدالرحیمزي صاحب پیل کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړي مشئ خوشحاله یم چې کرکټلینډ مو غوره کړه او له موږ سره مرکه ولکړه مننه حلیمي صاحب تا ته سلامونه د کرکټلینډ او د فیسبوک پاڼې مینوالو ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ډیره مننه پیل به په دې وکړو چې په فرست کلاس لوبو کې د 100 وکټې پوره کړې اول خو درته مبارکي او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم بیا 100 وکټې مو پوره کړې د خوشحالۍ څه احساس مو لرئ مننه حلیمي صاحب ویاړم چې فرست کلاس لوبو کې مې 100 وکټې پوره کړې دا ځان لپاره افتخار ګڼم او رښتیا ته یم ډېر زیات خوشحاله یم چې دغه 100 وکټې مې خپلې د فرست کلاس پوره کړې دي او یو خوشحالي او د ویاړ احساس کوم کورودان د زیمبابوې پر وړاندې د ملي لوبډلې برخه وی سریلانکا خلاف هم ایمرجنګ اسیا جام ولوبه ایمرجنګ اسیا جام کې وی لیډینګ وکټ ټیکر وی اول لوب تقریبا اول درې لوب پورې الته مو نړیوالو لوبغاړو ته بالینګ وکړ اوس په فرست کلاس لوبو کې داخلي لوبغاړو ته بالینګ کوي څه توپیر لري کوګورو هغه لوبغاړي او دا لوبغاړي توفیر لري ځکه هغه نوي لوبغاړي هغه سره موږ دومره عادت نه یو چې هغه ویک یا سټرونګ ایریا کومه چې موږ هلته بالینګ کوو خو له میچ نه مخکې یا له ټورنمنټ نه مخکې هغه ویډیوګانې موږ ته ښودل کېږي چې دغه بیټسمین په دغه جي کې مضبوط ده په دغه جي کې کامیاب ده خو په هغه لږ وخت کې دومره زر نه جج کېږي نو یو خو هغه چې جج کولی نشو په اسانه چې کوم جي کې کمزوري دي او کوم جي کې قوي دي او بل هغه لوبغاړي لږ هغه د ملک لپاره لوبېږي نو لږ هغه د ملک د نوم لپاره هم پریشر او خپل لوبغاړو سره زیات وخت لوبېدلي او د هغو سره هر وخت یعنی تقریبا په لوبو کې په کیمپونو کې په سیالیو کې ورته بالینګ کوو نو د هغو راته قوي او کمزوري نقطې راته معلومې نو زما په نظر به هغو لوبغاړو ته لږ بالینګ مشکلي ډېر ښه یعنی دا زموږ لپاره نوې وه دلته به ولنډه پوښتنه وکړم ابراهیم عبدالرحیمزی په کوم فارمټ کې ځان راحت احساسوي سپین بال باندې ورته توپ خوند ورکوي او که په ستره بال باندې کرکټ هر فارمټ خوند راکوي او هر فارمټ کې ځان ډېر ښه احساس کوم چې لوبېږم نو داسې خاص فارمټ نشته چې زه یم چې دغه کې ځان راته ډېر ښه ښکاري هغه کې ښکاري نو ما ته کرکټ خوند راکوي چې هر فارمټ وي او ځان پکې ډېر احساس کوي راته بالکل معلومه ده د سریلانکا خلاف هم هغه سوینګ بالونه موږ ته په یاد دي او په فرست کلاس لوبو کې مو هغه سوینګ بالونه کې د ډېرو مینوالو لیدلي کورودان کله چې یو لوبغاړی رسمي کرکټ وکړي کلب لیول پاس کړي ګریډ 1 لوبې وکړي فرست کلاس لوبې وکړي د ملي لوبډلې دروازې ورته پرانیستل کېږي ابراهیم عبدالرحیمزي ته کله احساس و چې د ملي لوبډلې دروازې راته خلاصې دي او اوس د ملي لوبډلې جوګه یم یوازې ما ته نو ټول لوبغاړي چې کله کرکټ کوي نو هغه دا یو ارمان لري او ذهن سره یو حتما یو پلان لري چې زه به یو وخت د ملي لوبډلې لپاره لوبېږم نو که وګوره الحمدلله ما هر وخت ځان د دې اماده لیدلی دی چې هر وخت راباندې غږ وشي چې ملي لوبډلې لپاره مثال غوره شوی هغه شوی نو زه ځان کې دا توانایي او شیان ګورم چې زه هر وخت ورته تیار یم خو داسې یو خاص مشخص وخت ورته نه ټاکلی چې دغه وخت کې یا دغه وخت کې زه یو لوبغاړي په صفت باندې هر وخت تیار یم دغه هغه لپاره چې دغه ملي دنده په مخه ویسم ډېره مننه عبدالرحیمزی صاحب هر بدن تر یو وخته پورې مقاومت کولی شي ویرات کوهلي تمه هم نه کېدله استعفا یې ورکړله کوینټن ډي کاک په شاوخوا 33 کلنۍ کې استعفا ورکړه او بلکې هغوی دا ویلي وو چې زما بدن ما سره نور همکاري نه کوي چې زه کرکټ مخته ویسم له ډوني څخه په څه کال آی پی ایل کې وپوښتل شول چې نور به راتلونکي کال لپاره به آی پی ایل کې تاسو ولوبېږئ او که نه هغه ورته ویل که بدن مې مقاومت کولی سو لوبېږم او که نه زه خو په ټول کال کې شاوخوا 3 میاشتې کرکټ کوم پوښتنه دلته دا ده چې ابراهیم عبدالرحیمزی ویره نه لري چې وخت پې تېرېږي یا بدن به مقاومت ورسره وکولی شي وروسته یا د وخت د ضایع کېدو ویره ورسره شته او که نه
او که رښتیا خبره کوم نو د هر انسان بدن یو وخت پورې هغه کولی شي طاقت کولی شي هغه کرکټ وکړي. خو زما په نظر باندې زما بدن لا تر اوسه زه اندازه کولی شم چې کرکټ وکړم او کرکټ کې وخت ضایع کېدل دومره هغه نه لري. نظام دی ما چې ډېر اوږد لاړ شم کرکټ وکړم. تا د ځینې لوبغاړو نومونه واخیستل چې هغوی په ځوانۍ کې کرکټ هغه وکړه. که د کوهلي خبره کوي، کوهلي خبره د بدن نه ده یا د فټنس نه ده. که وګورو اوس هم د دنیا بهترین یا فټنس پلیرانو یو پلیر ویرات کوهلي دا کنټن نکا وګورو هغه تقریبا په 30 کلنۍ کې وکړ. نن سبا چې زیاتره لوبغاړي چې دغسې وختي ریټایرمنټ اخلي له وخت نه مخکې دا زیاتره د لیګونو وجه ده چې دغه یو لیګونو لپاره ځان اوزګار کړي تر څو پورې په دې لیګونو کې ډېر ولوبېږي. بله ورځ د کلاس کرکټ وګورو هغه هم تقریبا په 30 کلنۍ کې لاړ نو هغه ښه فټ هم ښه فوم کې مو هر څه کې مو نو هغه لاړ. که همداسې بل مثال درکړم د جیمی انډرسن وګوره هغه تقریبا 13 کال استعفا ورکړه. هغه تقریبا 41 کلن 42 کلن چې هغه ټیسټ کرکټ کو. نو زما په نظر باندې ټول نه مهمه فټنس ده چې ته پورې چې ته فټ او کولی شي کرکټ وکړي. عمر هسې یو نمبر د انګریزانو ایج از جسټ ا نمبر. نو زما په نظر دا شیان دي، نور څه خاص خبره نشته. ډېره مننه. ملي لوبډلې اوسنی فاست بالینګ کې عظمت عمرزی دی، په شلوریزو کې نوین الحق دی، په فاروقي دی. آیا په ټیسټ کې ورسره یمین احمدزی او نوید زدران دي؟ آیا دغه هلکان یا دغه لوبغاړي چې په لوبډله کې دي دا بسنه کوي او که نه نورو لوبغاړو فاست بالرانو ته اړتیا شته په دغه وخت کې چې په لوبډله کې اوسي؟ او یا ابراهیم عبدالرحیمزی دوی بدیل کېدی سي؟ که وګورو دغه 3-4 فاست بالران نومونه تا واخیستل نو تر بسنه خو که وګورو کرکټ ډېر اوږد کرکټ نو فاست بالران 3-4 فاست بالران باندې موږ هېڅکله هم تکیه نشو کولی شو. مثال که وګورو چې هغه هر فارمټ کې ولوبو، که نن سبا کرکټ وګورې د هر فارمټ خاص بالران وي او هر فارمټ سپیشلیسټ وي. نو ولې نشي کېدلی د هر لوبغاړي بدیل پیدا کېدلی شي؟ مخکې به خلک ویل چې د ټنډولکر بدیل نشته. که وګورو ویرات کوهلي نن سبا ډېر ځای پر ځای که خلک به ویل چې انګلینډ کې د فلنټاف باندې آل راونډر نشته، هغه نه ښه آل راونډر راغی، بن سټوک راغی. د هر چا بدیل کېدلی شي. هو زه ځان کې دا وړتیا وینم چې د خلکو بدیل یم. ډېره مننه. په نړیوال کرکټ کې به پوښتنه وکړو، په نړیوال کرکټ کې د خوښې بالر څوک دی او په اوسنۍ ملي لوبډله کې د خوښې فاست بالر څوک دی؟ نړیوال کرکټ کې مې د خوښې فاست بالر و چې هغه اوس ریټایر شوی ده د ساوث افریقا ډیل سټین مې ډېر خوښېده او هماغه وخت کې ورسره څنګ کې حمید حسن هم ډېر زیات خوښېده. د بالینګ مې کو اوسنۍ لوبډله کې وګورو، اوسنۍ لوبډله کې ډېر ښه فاست بالران شته چې رښتیا خبره وکړم. خو د هر چا یو خپل خاص فاست بالر خوښېږي چې د هغه بالینګ وګوري یا لوبغاړی چې د هغه بیټینګ ګوري چې رښتیا ماته نن سبا بالینګ د عظمت ډېر خوند راکوي چې د هغه بالینګ ګورم. یعنې عظمت په خپل ردم کې هم دی، خپل د پرمختګ په اوج کې دی. او نن سبا که وګورو بیسټ آل راونډر د اوډي آی راغی، د کال غوره راغی. نو ماته شخصا د هغه بالینګ ډېر خوند راکوي چې خپله زه د هغه بالینګ ګورم. په دې وروستیو کې سټایل د بنیشور کمار غوندې نه ده شوی؟ وخت په تېرېدا سره هر څوک غواړي چې خپل بالینګ ایکشن کې لږ ښه والی راولي، بهترینوالی راولي. هو بالینګ یې لږ ما په نظر باندې لږ هغه لاس هغه لږ چینج شوی ده. پوهېږم کېدای شي زه غلط اوسم. نو هر څوک غواړي چې وخت په تېرېدا سره په خپل ایکشن او په خپل بالینګ کې ښه والی راولي. په نړیوال کرکټ کې د چا د آوټ کولو ارمان په زړه کې لري؟ هر لوبغاړی یو ارمان لري چې پلانکي ته مې بالینګ کړی وی آوټ کړی مې وی. ویرات کوهلي ډېر خلک ښیي چې ویرات کوهلي مې آوټ کړی وی. په ټیسټ کې خو ویرات کوهلي استعفا ورکړه، د ډېرو ارمانونو به کېدای سي پاتې. د ابراهیم عبدالرحیمزي ارمان څوک دی چې آوټ کړي؟ یعنې که وګورم داسې خاص داسې وکټ مې ذهن کې نه راځي، هسې لوبغاړی مشخص ذهن کې نه راځي چې زه هغه لپاره بالینګ وکړم یا مې خوښېدل چې هغه ته بالینګ وکړم. خو ویرات یو داسې لوبغاړی چې هغه هر چا تمه وه چې یو بهترین پلیر و د اوسني عصر کرکټ په هر فارمټ کې د هر چا خوښېده چې هغه ته بالینګ وکړي او هغه وکټه واخلي. نو کېدای زما هم دا خواهش و چې ویرات کوهلي مې یا د خوښې وکټ راغلی وه. بالکل. یعنې ویرات کوهلي په دې خاطر هر بالر ښیي چې هغه یو دیوال و. پخوا به د هند هغه ته دیوال ویلې، دیوال یو دیوال که نه د راهول ډراوډ ته. اوس په اوسني وخت کې کرکټ کې نو ویرات کوهلي یو دیوال و. هغه ځکه هر بالر خوده چې دې دیوال نه بال وباسم انشاءالله زما بال به پوخ وي. نه هغه خبر نه شي. که وګورو ټاپ 4 کې همیشه ورسره نورجی روټي، سټیو سمیت، کین ویلیمسن، نن سبا ورسره ویرا بابر اعظم ده وبخه. نو ویرات داسې یو پلیر و چې هغه
ځینې لوبغاړي په پریشر کې هر څه لاس ورکوي خو واحدانه پلیر ویرات کوهلي و چې هغه په پریشر کې نور مخالف ټیم باندې پریشر بالکل ترڅو پورې دی ولاړو مزاحمت به هر بالر خو هي چې ویرات غوندي پلیر اوټ کی یا مثال هغه ته بولینګ وکي نو هغه داسې واحدانه پلیر چې هغه ډیر کم وخت کې پریشر کې راته یعنی هیڅ پریشر نه منه نه پریشر دومره نه ځکه چې چیسینګ ماستر مرته ویل چیسینګ رښتیا خبره ډیره سخت او هغه ډیر په شوق سره کوو بالکل د سخت وخت لوبغاړی او کله به چې لوبه سخته شوه نو ده به بیا بیخي خوند اخیسته او ټارګټ به هدف به پوره کوه کور ودان له راشد خان یو مرکه مې لیدله ورته وایي چې پوښتنه ورنه کوي چې سلمه وکټه د 200 1500 دا وکټې دې راته ووایه چې څوک دې اوټ کړي وو ورته ټول وایي که غلط نه شم نو اکثر یې ورته رښتیا وویلې کله ابراهیم عبدالرحیم زی نه وپوښتم چې اوله او سلمه وکټه دې راته وښیه چې په فرست کلاس لوبو کې دې اخیستې راته به یې ووایي هو ولې د هر یو لوبغاړي دغسې چې کله کرکټ شروع کوي دا پروفیشنل کرکټ یا فرست کلاس یا انټرنیشنل کرکټ نو هغه حتما د خپل اوله وکټ او هغه کوم مایل سټون چې پوره کیږي نو هغه حتما ذهن کې یاد وي نو زما اوله وکټ په فرست کلاس کې اسد الله مټانی و او سلمه وکټ هم دا اوس اخیستې د خو راته بیخي یاد د نوید الحق اظهار و چې اظهار الحق نوید پته ده 15 وکټ د فکر کوم په هغه میچ کې اخیستې دا درې مې اوټ کړی نه 15 مې اوټ کړی دا اوس میچونو کې ډیره مننه کور ودان د وروستۍ پوښتنې په توګه به وپوښتم او بیا مخه کوو آی پی ایل خلاص شو که څه هم ستا خو د خوښې لوبډله آر سی بي په ټول آی پی ایل کې ټول آی پی ایل نه د ابراهیم عبدالرحیم زی د خوښې یو لس کسیزه لوبډله راته انتخاب کړ چې ټاپ اډر کې میډل اډر کې لوور اډر کې او بیا وروسته باران که وګورو رښتیا هم آی پی ایل یو ډېر خوندور ټورنمنټ و او پرون شپه تقریبا خلاص شو د آر سی بي په ګټه باندې نو که ووایم نو تقریبا د فاینل آی پی ایل میچونه به مې دومره ډېر نه کتلې ځکه زموږ تر څو چې آی پی ایل شروع کېده زموږ خپله مصروف و هغې نه مخکې آیرلینډ سره م یو 4 ډے میچ و بیا سریلانکا سره و هغې نه چې راغلو اوس خپل کورنی کرکټ فرست کلاس هم شروع شوی ده نو دومره خاص میچونه مې نه دي کتلې که وګورم ټول مې یو څو میچه کتلې چې یو هغې نه فاینل ده نو دغه پلینګ 11 به لږ مشکل چې جوړ شي خو وخت به ونیسي چې د خوښې لوبغاړي به مې مثال کوپنران بیا ټاپ اډر میډل اډر بالران راځي الراونډران راځي ټاپ اډر کې سای سدرشن لیډینګ سکورر او ډېر منډې جوړې کړې وې هغه سره یو به صحیح ونیسو سای سدرشن به ونیسو بل که ورسره ونیسو میچل مارشم لکنو لپاره ډېر ښې لوبې وکړلې ډېرې ښې لوبې وکړلې که ونډاون لوبو لپاره راځو خو ونډاون ویرات ده دغه نه خو څوک نشي تللی ونډاون شي څه کال ویرات په آی پی ایل کې از اوپنر خو خیر که هغه ټیم بیلنس هغه دوه اوپنران اخلو نو بیا به مجبوري ورسره ویرات ونډاون راباسو ونډاون ټو ډاون پسې به راځو ټو ډاون به زما په خیال نیکلس پوران نه ښه بهتر نه وي او سکای د لیر وته سکای هم ښه د هغه به وروسته راځي هغه به درېیم څلورم کې راځو همسې به هیټر دی ځکه چې هغه پوزیشن د نیکلس پوران ډېر ښه لکنو لپاره یې ښه میچونه وکړه سټارټ کې هغې پوزیشن باندې ډېر ښه میچونه یې وکړه بیا که هغې نه ډېرو شپږیزو ایوارډ یې واخیسته څلوېښت شپږیزې یې وهلې بالکل که هغې نه بیا راتېرېږو تا خبره سکای سوریا کمار یادو د هغه هم ډېر ښه د موسټ ویلیبل پلیر هغه واخیسته بیا که پنځم لپاره راځو نو پنځم لپاره به د یو ښه بیټر جاز بټلر کېدلی شي پنځم پوزیشن باندې لوبه وکولی شي ولې نه کېدی شي راشي بالکل هلته اوپنران نوره دوه دي بیا ورپسې ویرات د سکای نه به جاز بټلر مخکې کو څلورم جاز بټلر یا سکای دا راشو هیټ ته به وساتي هیټ ته به وسو کو په آلراونډرانو کې راځي نو آلراونډرانو کې ډېر ښه لوبغاړو ول پکې خو زه به پکې عظمت واخلم ډېر ښه یو عظمت دا بهترین هغه ده که دې نه وروسته بیا راځو یو نیم هیټر لپاره که راځو که نه په آخر کې چې ښه فینش کوي هغه کوي نو ما په نظر به جیتیش شرما او ټیم ډیوډ کې یو نفري ټیم ډیوډ په فائنل کې نو لوبولی هغه ما په نظر باندې انجري خوږ و ډېر مخکې میچ کې هم نو هغه خوږ و یا به جیتیش شرما کو یا به ټیم ډیوډ کو دې دواړو کې ځکه جیتیش شرما اخرني میچونه وګورو د آر سی بي لپاره ډېر ښه ولوباله ټیم ډیوډ خو ټول تمالونه څومره هارډ هیټر ده ښه لوبغاړی بیا به په سپیننګ کې ورسره نور احمد کو
چې چنئی لپاره بهترین بالینګ وکړ ټول آی پی ایل کې. بالکل راشد پرساد کرشنا دوه اخیرني کیچونه نه ونیول نو کېدای شي د سکور د منډو د بالینګ ایوارډ هم دیده وو کېدای شي د لیډینګ وکټ ټیکر دی. بالکل فرست بالران ترازو پرساد کرشنا ډیر ښه لیډینګ وکټ ټیکر و. یا بور سره سراج ویسو سراج ډیر ښه کال ډیر ښه سیزن و د موست ډاټ بالز ایوارډ یې واخیسته بالینګ سٹارټ لپاره هم ډیر ښه او هزلیوډ ته ځای پاتې نشو لکه 12 لپاره لا پاتې ده تقریبا. نو ګورو چې هزلیوډ هم پکې حسابي کې هزلیوډ لپاره هم ډیر ښه کال ده ډیر ښه کال ورپسې او هغه پورې خو مشهوره و چې په کوم فائنل کې لوبېدلی دی مشهوره ده بلکې کره ده چې په کوم فائنل کې تر اوسه پورې لوبېدلی بایللی نه دی. بالکل دا پلینګ 11 ټیم د آی پی ایل دا صرف دغه سکالو د بیس اف پرفارمنس باندې چا چې ښه پرفارمنس کړی چا چیرته هغه کېده. بدبختانه راشد په دې ټیم کې نه نو هغه لپاره سکال دومره ښه ټورنمنټ نه. ما ویلي وروستۍ پوښتنه به وکړم. ما خو ابراهیم عبدالرحیم زید وخان په لوبډله کې هم شتون لري هغه دې مبارکي درته. دغه لوبې څنګه ارزوئ د دویم پړاو د وخان ایکس بل انرژي شلوریز جام؟ مننه خیر است مبارکۍ نه دی. وګورو دغه اوس تقریبا د یوه نیم میاشت کېږي له دې نه وروسته مخکې که وګورو یو میاشت دوه میاشتې مخکې د افغانستان د کرکټ سیزن شروع چې هغې کې ګریډ 1 و ګریډ 2 بیا 3 ډی و. اوس پکې هغه بره لیول چې راځي مثال اوس فرست کلاس شروع ده. فرست کلاس نه وروسته چې راځو واخان شلوریزه لوبې دي هغه شروع کېږي. له هغې نه وروسته به کېدای شي شپږیزې بیا به لیسټی ټورنمنټ وي ون ډی میچونه به نو دا افغانستان نیشنل ټیم تورونه دي هغه په نسبت ته کتلو سره دغه ون ډی وخه شلوریزه دي شلوریزه شروع کېږي تر څو پورې یو ښه پریپریشن هم وشي د را روان میچونو لپاره. او دا ملي لوبغاړي به کې نه لیدل کېږي ډېری ابراهیم وزګار دی ګربز وزګار دی فاروقي وزګار دی دا داسې دي زما په نظر باندې چې زه څومره پوهېږم او څومره خبر شوی یم د هر ټیم لپاره دوه درې د ملي ټیم لوبغاړي ورکړي دي. د دې نه وروسته چې شپږیزه کوم ټورنمنټ کېږي نو هغې کې به ټول ملي لوبغاړي موجود دي. دې کې ځوانانو ته ډېر چانس ورکړی چې ځوانان راشي او ځکه چې هغه دې نه مخکې یعنې بي ګریډ بللی شو بي ګریډ نه شو بللی خو د یو ټورنمنټ ده چې د شپږیزه خو ډېر غټ اهمیت لري. شپږیزه ډېر غټ ټورنمنټ ده. د شپږیزې نه لږ وړکی ټورنمنټ کو ګورو چې هغه خلک وایي چې ځوانانو ته موقع ورکول کېږي هغه باید په همدغسې ټورنمنټونه چې ځوانانو ته پکې موقع ورکول شوي دي. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ چې له کرکلینډ سره مو مرکه غوره کړه او انشاءالله بیا به خبرې کوو. کور مو ودان. مننه خیر است کور ودان. ډېره مننه ملګرو د دې لپاره چې زموږ ویډیوګانې هر چا وړاندې تاسو درې ورسېږي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک صفحې مو وڅارئ. کور ودان.